د ورلد کپ نه پس په افغانستان لوبډله کې ډیر شایونو باندې کار کول پکار دی او ډیر شایونو کې بدلون راوستل پکار دی. په دغه کې اولنۍ د فاست بولینګ کوچ د حمید حسن د یو وخت نه مخ سره لګیا دی، خو وسه پورې مخ ته یو داسې فاست بالر پیدا نه کړ ته پروډیوس نه کو چې هغه بالر باندې موږ اطمینان وکړو چې په اخري لاست اور کې به مخ ته پانډر پریشر کې ولس منډي یا تلس منډي ډیفند کوي، لکه مثال ازیا شریفي شو، فضلک فاروقي شو، عظمت الله عمرزی شو. دا هغه بالران دي چې په دغه باندې موږ اطمینان نشو کولای چې په اخري اور کې ولس رنز پکاریم دوی مخ ته دا اسکور نشي ډیفند کولای. بل په بیټینګ کې تقریبا هغه لوبغاړي چې د چا سټرایک ریټ د سلو نه کم دی، په ټي 20 کې یو سلو 13 نه کم سټرایک ریټ دی، دغه لوبغاړي باید د ټي 20 نه نور رخصت کړي. داسې لوبغاړو باندې موږ کار وکړو چې دغه سټرایک ریټ په ټي 20 کرکټ کې یو سلو 40 پورې دی، ځکه چې په ټي 20 کرکټ کې کوم لوبډله چې د پاور پلی سم ولوبوي په شپږ اور کې شپېته منډي جوړې کې مغه لوبډلې 50% میچ ګټلې په دغه ټول ټي 20 ورلد کپ کې دا شاینه تاسو وکړل. نو د موږ لوبغاړو ته په کار دي کچېری دوی په خپل سټرایک ریټ باندې کار کوي. نو بیا خو هم دغه لوبغاړي صحیح دي چې باید موږ ولوبو. ابراهیم زدران شو، صدیق الله تعالی شو، کچېری دغه لوبغاړي خپل سټرایک ریټ نشي تیزولای، چټک لوب نشي کولای. نو بیا باید په کار دي چې موږ ته نور داسې لوبغاړي راولو چې دغه سټرایک ریټونه نیچرالي تیز وي. او بل انکر رول لوبولو د پاره لوبغاړي باید په ټیم کې یو یا صدیق یا ابراهیم زدران چې چیرې موږ وکټ بیلون هغه نه پس هغه د مخته انکر رول ولوبوي. تر ټولو نه مهم شی فټنس ته چې فټنس باندې باید موږ کار وکړو. یو ټیسټ اناونس کو په فټنس کار وکړو. هغه لوبغاړي چې یو ټیسټ نشي پاس کولای، فټنس نشي پاس کولای، هغه باید موږ ټیم ته رانه ولو، ځکه چې موږ 13 ورځ ریزلټ ولې د فضلک فاروقي کال ته ډایو والے هغه لوب موږ ګټلې و، بیا د نیوزیلند په وړاندې یو دوه اسکور موږ نشوي بچاولای، الته ک باونډریان هم لګیدې نو موږ ډایو په یو باونډری سم نه دی والای. نو فیلډینګ ډیر ضروری وي په ټي 20 کرکټ کې. هغه یو اسکور چې ځای اخري اور کې تاسو ډیر زیات مشکلات جوړوي. نو دا هغه شیونه دي چې باید دغه نړیوال جام نه په دغه شیونو باندې موږ کار وکړو، په دغه کې بدلون راولو. تاسو څه رائے دي په کمنټ کې را سره شریک کړئ.